بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو عزتمنو زړه ته راتیرو زما د سترګو تورو او د زړه ټکورو ملګرو، امان الله ناصر ستاسو د ښکلې خپرونې سپینې خبرې سره یو وارې بیا ستاسو په دې سپین او روڼ محفل کې حاضر دی. هیله لرم چې تاسو به ټوله روغ جوړ او خوشحاله یاست. ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، زموږ نن سبا د هرې خپرونې یو ټاپک وي، یو موضوع وي او په هغه موضوع باندې موږ خبره کوو. د نن یو دا رقم ټاپک دی چې د هغه څخه زموږ په ټولنه کې، زموږ په معاشره کې، زموږ په کورونو کې، زموږ په مابینونو کې، زموږ په کلو کې، زموږ په ښارونو کې ډېرې زیاتې ستونزې رامخته کیږي. دا ستونزې یوازې د ناپوهه خلکو په مابین کې نه وي، بلکې ما نن سبا لیدلی دي چې ډېر تعلیم یافته خلک هم په دغه مرض لګیا دي او دا مرض دی جادوګري، کوډي، تعویزونه. دا کوډي او تعویزونه مژور پر خواشي کوي او خواشي پر مژور کوي، یور پر یور باندې کوي او ورندار پر اندرور باندې کوي. خو د بدقسمتۍ دا خبره ده چې په دا ټولو کې یو سړی تاواني کیږي او هغه وي د کور نارینه. هغه خواره کوي په څه زحمت، په څه محنت، په څه زیار باندې پیسې ګټي او دا د پیسې یو کوټګر، یو جادوګر، یو درواغجن سړی وړي او دا کور ته تاوان ورسوي. دغه زموږ د خپرونې نن موضوع ده، په دې به اچي. نو زه دغه رقم یو کوټګر چې دی دا وخت زما په خیال زموږ سټوډیو ته راغلی دی، نو بوی دی داسې شاوخوا د یو کوټګر زه حیران یم چې دی چیرې. په ما سره جواب وایه، دا د بزرګانو په معاملو کې دخل مه کوه، که نه اوس به درته اوښ درته جوړ نه نه اوښ نه اوښ نه، که جوړې پسه جوړ که پسه یو څه ګران دی. ته خبر یې چې زما نوم دی پیرغمی، لرمه یو غټ پیری شنی لکه میږی. اوس که مې کوي دریلا بلې به دې کم خمیره. اوی هوی هوی نه 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 چې رایلا نه کې پیرغمی صاحب راورسېږي. دغه د دام راورسېده، دا د خو په خپله راورسېدې. وایي ستا قربان سمه. ته یو منټ دې خواته راسه خالا جانې، دې خواته راسه جې اوس عرض وکړئ جې. وایم ستا قربان سمه، زما د خیاله په تعویزو دې ښه دم نه و کړی، برای ماښام یې زوی بیا په دوه نه راته ټینګېدی. دوه نه راته ټینګېدی. ما چې تا ته کم عمل در ښوولی و هغه دې دغسې وکړي. ولې به مې نه کوه، خود مې وکړي. ولې کوي؟ څه شي عمل یې در ښوولی و، څه یې وکړه؟ دا راته ویلي وه چې د مژور په خونه کې پلیتیا وتېده وه، هغه مې ودودولې. ما د ورځې د هغو دود د لاسه هترچه ټوله ورځ زکام وه. ای بوډۍ خبره واوره، ما چې تا ته هغه څاښتونه در کړي وو مال زوی ته یې د غوا په شیدو کې ورکړه، تا ورکړو؟ خود مې ورکړله. هغه خوارکي چې شیدې وڅښلې کاغذ یې په خوله کې رالی. ول مورکۍ دا څه شي دي؟ مال زویه ملایي دی. نو ته وا دا علت یې په کوم ځای کې دی؟ ودرې شو. هلکه ګوډ پیرایه چیرې یې؟ او کور دې خراب نه څه دغسې ګوډ ګوډ کېږي، وینم دي ومغه څه شي ولې ګنګوړی شوې نه اورم؟ ښه ما چې تا ته هغه د شلومبو پرهېز در ښوولی، ولې داسې کپېږي؟ شلومبې خو به دې نه یې څښلې. وایي ستا قربان سم پیر صاحبه، ستا څه خو پټې هم نه دي پټې، خو ما بیخي ډېره هوا ورته کېدل، یو غړپ راڅه وسو. کور دې رنګ سه کور دی، په دغه ځای کې خو علت دی چې زوی درته بلا شو. نو اوس به څه کوم؟ اوس دې نو بیا د اوښ په خواري راته واچوله. ورسه راوړه یوه توره چیچکه چې زه یې وخورمه شوروا، در مړه به کم دا بلا. وایي ستا قربان سمه، ستا بلا واخمه در دا ژیره در دا شخ پرېتو، خو چرګه مې چیچکه نه، چرګه به درته راوړم، یوه نږدې به راوړم. بس تا په ژیره مې ډېر لاس مه واورځه، چا به د تورې چیچکې بندوبست کوه. ځه یوه خبر درته کوم،
دا زه د دې وارې چرګه نه دوې درته راوړم لکن داسې تعویض به د دې وارې راکوې چې زما مژور پړ مخې وشوېږي غبرګ غاښونه یې ووځي راسه دا یې د غبرګو غاښو غم کوي غبرګې ځان یې د ما څه وغواړه ځه دغه حال دی چې پرهیز وروشی پرهیز مات کړي بیا نو وای پیر صاحب ما ته په تعویض کې لږ ګړبړ کړی پیر دانو والا ما دا پوښتنه درڅه کول دا ښځه څوک وه ته دا علاقه ته دا راته ووایه چې ته راکوې شکرانه که دې بنده کړم دا ډرامه هی څه کوي هی څونه خلک راغلي یو هی خو د هر یو په اوږه باندې یو پیری ناست څه کوي خیر دی راواړه وای شکرانې کندرېله به کم پیری د هر یو څه به جوړ کړم یو شانګور میږی مه کوه پیر صاحب دا میلمانه دي یاره میلمانه راغلي دي یاره خدای ته وګوره یاره نو ما ستاسو دا پوښتنه کول ته دا خلک ولې خطا باسې دا ساده خلک خطا باسې یاره ناک خپل روبونه باندې کوي دا ته څه وایې د کومې خوا ګډې دا په کور کې چې نارینه انصاف نه کوي مور ته د مور په حق نه ګوري یعنی مور ته د مور په سترګه نه ګوري ښځې ته د ښځې په سترګه نه ګوري نو خود به بیا راځي ما ته د انصاف دپاره لکه دغه بوډۍ چې راغلی او ته دغه رقم خطا باسې چې چکې ځینې غواړې پیسې ځینې غواړې بس راس په جنګ یې سره اچې په دا کورو کې ګرده جنګونه تا ډېرې خبرې مه کوه څه ووایه د ما سره ژبه مه چله زموږ په کورونو کې حصه اخلي او دا حصه موږ په خپل ورکوو دغه کوټګران وي 2 نمبره کوټګران وي چې هغه زموږ په کورونو کې ډېرې لوی جګړې مابین ته راولي په کور کې جنګونه شروع کوي خیر صبر خیر ته چا راوغوښتلې ولک خبرې مې زه چا راپورې والم داسې راته پوښتنه پیري میري خو نه راپورې والې ولا زم داسې مې ورته کتل چې دا بیا ته ودرېږه ملا ټینګه کړم ښه ته خو چې پیری در پوکې دلته دې رارسوي نو خو دغسې خوند کوي نو هغه څه کوي چې هغه بلډوزر یې هغه خو بیا په وزرو کې هم نه شي پورته کول ښه ته دا راته ووایه تا د ملک کوتر د مرګ اورېدلی و چې زما په لور باندې کوډې کوې دغه زما لور چې زما په کورې کې وه جلیبۍ او وروړۍ بې خوړلې او اوس ستا د جادوګرۍ له لاسه هره ورځ وهل ډبول خوري بابکه اوس خو در سره د سهار په ناشته کې یوه کنجۍ شلومبیا راکوې توبه سهار ناشته د شلومبو سره څه کوئ کاکا شلومبې تاسې خبر یاست د چی شي جوړېږي د مالګې څخه مالګه بلډ پریشر پورته کوي او چې بلډ پریشر پورته سو نو خود به جنګونه وي کاکا د دا تروه شیانو څه پرهیز وکړئ څه کوئ چې ناکه مو خولې ته ورته مولۍ هم مالګه پر اچوي په غوښې هم اچوي شلومبې خو دې په خپله مالګه ښه ته زما په خیال حکیم هم یې 100% در سره غلط نه دی چیرې چې دم کار پرېږدي هلته بیا د دوا کار کوو هلکه دا شلومبې خو زه هم په ناشته کې خورم او دا خشم هم ماله ډېر راځي نو خو دغه دې اوس هم په خشم او چې خشم راسي بیا نو زه دا نه ګورم چې زما و مخ ته پکې ولور دي دغه درګرځوه ما نو ګله درګرځوی وژنې یې په نورو نه یم پر موږ تاوانېږي بیا به د پر سره مو مرکې ته روان یم هو خیال کوه ما نو همدورې څه درته ونویل چې بلډ پریشر مې ایسوی دی زما چې بلډ پریشر رایسي بیا یو شی نه وینم په بلډ پریشر کې مې د دغه د مور لاس 14 وار مات کوي فضل دې وسه او اوس خو د سکندې والا راغلی د زموږ د کور و څنګ کې اړولی زه لا پر مات کړم او دی ولسکندی اوس نو ښه سوه نورې شلومبې وخوره
نو ووایه چې دروغجن یم خلک خطا باسم دی پیره څه کوې خو دا څونه درانه لاسونه دي دا ووایه چې زه ساده ساده ښځې برناکه خطا باسم منم لږ سوکه دا ووایه چې کومې ښځې ما خطا ایستلې دي د هغو څه زه بخښنه غواړم بخښنه دي د غم بخښنه څه خو ته چې مایله کړې نو به زه بخښنه ځم بابا که ممتا خو د ځانه سو بیدار جوړ کړی دی زما د چچکې پوښتنه ځینې وکړه چرګه چرګې حال راکوه ودرې مانو دغسې ټینګه ونیسه د چرګې حال در کوم وروره هغه پر هګیو ناسته د سبا او بل سبا بچیان باشي نیمه یې ستا شي نیمه یې زما نیم مانو ته دویسه چې وسه پورا یې ستا نو داسې ووایه نو ولې اوله ورباندې سمه خبره کوله زه نو داسې وکړه نو درځه چې ځو چیرې بس نو ما و ستا روغه سره وسوله چې ته پر لار سولې آینده به خلک نه خطا باسي نه خطا باسم د اول سړی دی چې د ما څه د چرګې شکرانه وړي درځه بابا که زما فیصله بس ستا فیصله وسوله بیا به دی داسې منه نه کوي مانو زما هم بلډ پریشر ایسوی دی د دا خلکو هم بلډ پریشر ایسوی دی یوه شپ په زړه پورې سندره په واوره دوی به هم خوشحاله سي او زه به هم خوشحاله نو واورئ سندره